که چیرې یو انسان مار وچیچي د دې علاج ممکن دی چې کور کې وشي. راځئ نن یې درته په دې ویډیو کې طریقه ښایمه. کوشش وکړه دا ویډیو تر اخره پورې وګوره. انشاءالله چې په دې به 100% مطمئن شي چې ته په کور دننه د خپل ماشوم یا د خپل کور چې څومره هم انسانان دي په هغې کې هغه مار وچیچي د هغې علاج به په اسانه طریقه سره کولی شي. دا طریقه ډېره اسانه ده. کوشش وکړه دا ویډیو تر اخره پورې وګوره. انشاءالله چې ټول معلومات به ترلاسه کړي. نو ویډیو کې ما سره تر پای واوسئ. او خو د هغې نه مخکې تاسو ته وړه شانې خبره هغه دا چې زموږ هر یو اسلامي او اصلاحي ویډیوز دي، نو کوشش کوئ زموږ د اصلاحي او اسلامي ویډیوز چې کوم دی مخکې ملګرو سره شیر کوئ. تاسو ته به دې هم پیدا وي. په شیر کېدو باندې ستاسو هېڅ هم نه او بل مسلمان ته دې پیدا ورسېږي، نو ستاسو به ثواب کېږي. او زموږ د صفحه ځان سره ضرور فالو کوئ چې تر څو تاسو ته دغه شانتې اسلامي او اصلاحي او ښکلې معلوماتي ویډیوز تر تاسو مخې ته شیر کېږي. نو نن درته دا د مار د چیچلي طریقه ښیمه. سیټ ته رسوي ډاکټر صاحب پلی کومه. د ډاکټر صاحب د خولې نه به اورو چې د مار چیچلی انسان به چې کوم دی په کور دننه علاج څنګه کوي او د دې د علاج کولو په کور کې ممکن دی که نه. راځئ ګورو د ډاکټر صاحب د خولې نه ټول معلومات اورو. ما سره په ویډیو کې تر پای واوسئ. راځئ اورو ډاکټر صاحب. السلام علیکم ورحمت الله. دا ډګر هسپتال دی، لاندې وارډ دی. ماشوم بیمارو مار چیچلی دی. وای الک مچۍ چیچلی جاړي او جینۍ لړم چیچلی شنه شي وخاندي. مطلب په جینکو کې په زنانو کې د درد د برداشت کولو طاقت د الکانو په نسبت ډیر زیات وي. ځکه الکان مچۍ ته جاړي، جینکۍ لړم مار ته نه جاړي. دا الک دی. کله چې د ماشوم یا لوی مار وچیچو نو ستاسو دپاره ذمهواري څه ده؟ لمبې د ټولو نه اغزۍ په صابون او په اوبو د 20 منټو دپاره انځل دي. د هغې نه بعد پټۍ به راواخلي، هغه پې د پاسه کلکه کېدی. د هغې نه بعد لاس یا خپه به د زړه نه په کته لیول باندې ساتي، لکه داسې لاس چې خپه لاس کتې چې د زړه په لیول باندې نه، ځکه چې د زهرو د خورېدو چانس ډېر زیات دی. د هغې نه بعد هغه ځای باندې کټ ورکول، په خوله باندې هغه راښکل، زهر وښکلو، په هغې باندې واوره کېښودلو یا د لاس نه د خپې نه کلکه پټۍ بلکې پټۍ یا کپړه چاپېرول، دې ته وایي ټانیکې. دا بالکل منع دی، د دې سره نقصان کېږي. اوس تاسو خپله ذمهواري پوره کړله، لاړ به شئ اسپتال ته. په اسپتال کې د دې دپاره خپل دوایي میلاویږي، هغه ته وایي سنیک انټي وینم. د لویو او د وړو دپاره ډوز یو شانتې دی، ځکه چې مار دې ته نه و کتلي چې دا لویو دله لږ زهر ورکوم، دی بله ډېر ورکومه. اوسو دا دغه چې کوم د دوایي انټي وینم دا د اسونو نه جوړي، دې ته وایي هارس سټیراایډ. نو د هغې په وجه باندې د دې سره ریاکشن ډېر زیات وي. نو ډاکټر به درته ړندې د هغې ورکوټې غوندې کې ټسټ ډوز ورکړي او هغه به بیا په 400 یا 500 ml نارمل سیلان کې 4 یا 15 شیشې وایل ور واچي او د دې 16 ډراپس پر منټ دي. مطلب دا یو ډریپ چې کوم دی نو دا به د 12 نه واخله د 18 پورې ګنټې اخلي او سلوسلو به ورته چلیږي. خو په دغه دوران کې به هغه ډاکټر تاسو ته د دې ریاکشن ته ګوري. که چېرې ریاکشن کېږي نو د هغه سره به اډرینالین، د هغه سره به سالوکاټف، د هغه سره به نارمل سیلان، اکسیجن، هر یو شی موجود وي. د ټولو نه اهم خبره به کې دا ده چې ستاسو په کور کې یا ستاسو په مخ کې څوک مار وچیچي نو د انسان پوه کول یا د هغه فیملي والا پوه کول چې زیات تور ماران لړمانان چې کوم دی هغه زهریله نه وي. نو په دې کې سایکولوژیکل ذهني اثر ډېر زیات وي. ځینې خلک بالکل ټیک ټاک وي، خو د مار او د لړم اثر وي نو خلک وایي چې دا خراب دی، حالانکې دا خراب وي نه. نو زهریله ماران زموږ په دې علاقو کې کافي کم دي. د پریشانۍ خبره نشته دی. نږدې اسپتال ته به یې رسوئ، پریشانه کېږئ به نه او ماشوم به هم الله پاک یا انسان به هم الله پاک بچ کوي. ورځ مو په خیر، د الله په امان. السلام علیکم.